Part 2 4000 Essential English Word Translate in پښتو یعنی د انګلیس 4000 ضروري الفاظ او پښتو معنی حصہ دوم یعنی دویمه حصہ Unit number 11 Word number 1 Sleep وده شوی He has been asleep for hours دا هغه ګنټې وشو چې وده دی Collect راغونډول جمع کول Let's collect some words to cook the meat راځئ چې لږ لرګي راغونډ کړو او خوراک جوړ کړو compete سیالي کول مقابله کول It's difficult for small shop to compete with big companion د وړو دکانونو لپاره غټ کمپیانو سره مقابله سیالي کول ګران دي conversation خبرې اترې کول We had a nice conversation موږ خپلو کې ډېرې ښه خبرې اترې وکړې creature مخلوق Ants are small creature میږي ورکوټي مخلوق دی either plus or یا دا یا هغه either you go or let me go یا ته لاړ شه یا ما پرېږده چې ځم forest ځنګل a dark and dense forest یو تور او ګڼ ځنګل ground میدان There is a big cricket ground in your city زمونږ په ښار کې د کرکټ یو غټ میدان دی introduce معرفي کول تعارف کول First please introduce yourself اول مهرباني وکړه خپل تعارف وکړه خپل پیژنګلو وکړه Mary واده کول He went to marry her هغه هلک غواړي چې هغه جینۍ سره واده وکړي Prepare تیاری کول یو شیز جوړول You prepare different kind of food for your guests موږ د میلمنو لپاره مختلف قسمه خوراکونه تیار کړل Sail کشتۍ چلول I love you to sail the boat زه کشتۍ چلول ډیر خوښوم Serious سنجیده رښتیا موږ وایو کنه دا سیریس دی دا رښتیا دی ګوره I am not joking I am serious زه ټوکې نه کوم حقیقت وایم joke mean ټوکې کول spend لګول یا تیرول I spent 1 lakh روپی and 3 days there ما هلته 1 لک روپۍ خرج کړې او 3 ورځې مې تیرې کړې strange عجیبه I may sound strange کېدای شي چې تا ته عجیبه ښکاره شي دا کار truth حقیقت I am telling you the truth زه درته رښتیا وایم wake پاڅېدل When I wake in the morning first I check my phone څنګه چې زه سهار پاڅېږم نو اول خپل موبایل چیک کړم Unit number 12 Word number 1 Alone ځان له تنها I love being alone زه یوازیتوب خوښوم apartment کمره کوټه I have a nice apartment in the city په ښار کې زما یو ښکلې کوټه ده article کیسه مقالعه story کیسې یا کہانی دوی I read an article about MS دونی ما د دونی په اړه یوه مقالعه کیسه ولوستله artist فنکار کارکوونکی He went to visit America to become an artist هغه غواړي چې امریکې ته لاړ شي او یو فنکار جوړ شي attitude نقطه نظر تا خپل ځان په اړه څه فکر کوي Your attitude determine your altitude ستاسو د ځان په اړه فکر ستاسو لوړوالی پرمختګ ټاکي compare موازنه کول مقایسه کول Do not compare yourself with other خپل موازنه د نورو سره مه کوه Judge نورو خلکو پسې خبرې کول
Do not judge other. نور خلکو پسې خبرې مه کوه. Magazine رساله I used to read English magazine. ما به د انګلیش رساله کتله. Material مواد سامان. Brick, block, cement and sand are material to build a wall. block څخه د شګې دیوال جوړ مواد دي. meal ډوډۍ I have eaten the meal. ما ډوډۍ خوړلې ده. method د کار کولو طریقه کار. I like your teaching method. زما ستا د ښودلو طریقه ډېره خوښه ده. neighbor ګاونډیان. one of your neighbor is a rascal. زمونږ یو ګاونډي ډېر بد ذاته دی. rascal بد ذاته. professional کسبي. It looks professional. دا ښکلی ښکاري. Profit ګټه. It has no any profit. په دې کې هیڅ ګټه نشته. quality خاصیت خوبي. What quality does it have? په دې کې څه خصوصیت دی؟ shape شکل. څېره. The accident has completely changed the shape of the car. دغې پیښې د موټر شکل مکمل بدل کړی دی. space خلاګاه تش ځای. do not have much space for these things in my room. زما په کوټه کې د دې څیزونو دپاره ځای نشته. که داسې موږ ووایو نو دا به غلطه وي. I do not have much space for my thing in my room. stair پوړۍ. We must take the stair because the elevator is not working. موږ باید په پوړو وخیږو ځکه چې لیفټ کار نه کوي. symbol نښه علامت. This symbol tell us that you cannot smoke here. د دې نښې مطلب دا دی چې موږ دلته سګرټ نشو څکلی. thin نری. He is so thin because he does not eat much. هغه ډېر وچ دی، نری دی ځکه چې هغه ډېر خوراک نه کوي. unit number 13. word number 1 blood وینه. For example, which animal has blue blood? د کوم ځناور وینه نیله ده، شنه ده. د کوم ځناور وینه شنه ده یا نیله ده؟ د دې جواب دا کې د اکټوپس وینه نیله ده. د اکټوپس وینه څه ده؟ نیله ده، شنه ده. burn سوځېدل. throw away the match box. it will burn your hand. تیلی لرې غورځوه، لاس به دې وسوځوي. ګنې لاس به دې وسوځوي. سیل زندان یعنی جیل. The police kept us in a small cell. پولیسو مونږ په یو وارکوټ زندان کې واچولو. contain مشتمل. لرل. The cake contain egg milk word. په دې کیک کې هګۍ ارسل. correct درست صحیح. this word is not correct. دغه لفظ درست نه دی. پیپر کې مونږ وایو کنه. crop فصل څه ته وایي؟ crop. The farmer grows different type of crops. زمیندار مختلف قسم ډول فصلونه کري. کرلو ته څه وایي؟ grows. په دې کې تاسو مختلف الفاظ هم زده کولی شئ. demand غوښتل. The worker demanded to be paid more money. کارکوونکي غوښتنه وکړه چې باید دوی ته روپۍ زیاتې کړي. demand څه ده؟ غوښتنه. paid equal برابر مساوي. 2 + 2 is equal to
4 2 جمع 2 د څلورو برابر ده. پیډ مړول خواړه ورکول چاله خوراک ورکول څوک مړول موږ وایو دی موړ. I feed my baby brother every day. زه ماشوم ورور ته زه هره ورځ خواړه ورکوم خوراک وله ورکوم. هول غار یو سوری. There is a big hole in the roof. په چت کې یو غټ سوری دی. په چت کې یو غټ سوری دی. Increase اضافه زیاتوالی. اضافه زیاتوالی. The channel increases in my knowledge every day. دا چینل هره ورځ زما په علم کې اضافه کوي. چې تاسو د یو چینل نه زده کړه وئ لکه Lord مالک. Lord مالک Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the kings and the lord of the lord. الله جل شانه د باچانو باچا دی او د مالکانو مالک دی. اوی قرض احسان. فور I owned him Rs 2000. ما د هغه څخه 2000 روپۍ قرض کړې. ما د هغه څخه 2000 روپۍ قرض کړې. پوزیشن مقام حالت. Do not sit in this position. په دې حالت کې مه کښېنه. په دې حالت کې مه کښېنه. Rise پورته کول یو شیز اوچتول. پورته کول. Raise your hand if you know the answer. که چاته جواب ورځي نو لاس اوچت کړئ. Now me ورځي. Now مطلب سره ورځي. The hand لاس. Responsible ذمہ دار. Responsible ذمہ دار. Listen carefully otherwise I will not be responsible. ښه په غور سره واورئ یعنی زه به ذمه وار نه یم. که تاسو په غور سره دا ویډیو وکتله نو تاسو به پوه شئ. که تاسو ونه کتله نو زه به ذمه وار نه یم. داسې هم تاسو ویلی شئ او زه درته هم وایم داسې. Sight ننداره نظاره. ننداره نظاره. I saw the pyramid. I saw the pyramid of Egypt. What a sight. ما اهرام مصر وکتو. څه ښکلې ننداره وه. په دې کې تاسو نورې کتلی شئ. سامین کتنه یو شیز کتل سا. او سایټ خو ما تاسو ته وویل نظاره. سپوټ ځای یو ځای سپوټ. It is a good spot to eat. د خوراک کولو دپاره دا یو ښه ځای دی. Good ښه. Eat خوراک. I catch him on the spot. ما هغه په موقع باندې ګیر کړو. Catch مطلب ګیرول نیول. Him بل. Whole ټول. He has eaten the whole burger. هغه ټول برګر خوړلی دی. Eaten ما تاسو ته معنی هم ووایي خوړل ته وایي. Eat خوړلو ته وایي. Unit number 14 word number 1 coach. د سپورټ وغیره استاد لکه د کرکټ کوچ شو د فوټبال کوچ شو وغیره داسې کوچانو ته څه وایي دا سپورټ کوونکو ته څه وایي. د استریلیان کرکټ کوچ is almost 50 year old. د استرالیا د کرکټ کوچ تقریبا د 50 کالو دی. کنټرول قابو کول سمبالول یو شیز قابو کول. I cannot control him anymore. نور زه هغه نشم قابو کولی. anymore زه هغه نور نشم. description څرګندونه تشریح. موږ وایو کنه د ویډیو په ډسکرپشن کې دا خبره موږ ظاهره کړله دا وګورئ یا موږ د دې لینک ورکړلی د دې ویډیو دا وګورئ. نو د هغې مطلب څه دی چې موږ په د ویډیو په تشریح کې د ویډیو چې موږ کوم بیانول کړلي په هغې کې موږ دا خبره کړله. You can find the links in the description. تاسو لاندې ډسکرپشن څرګندونه کې لینک پیدا کولی شئ. تشریح کې لینک پیدا کولی شئ. ډاریک نیغ سیده مستقیم. This is a direct road to your house. دغه لار نیغه زمونږ کور ته تلي. Your زمونږ. This دا.
exam exam امتحان دا exam نه دی ښه دا exam دی. I hope I will pass the exam with good mark. امید لرم چې امتحان کې به ښو نمبرو سره پاس کړم. لکه امتحان کې به په 600 کې 550 پلس نمبر یې اخلم. دا مې امید دی او ټول به انشاءالله اخلي. فار ایگزامپل د مثال په ډول د مثال په توګه لیمټ حد حدود do not cross your limit خپل حد څخه مه تیریږه. لوکل نږدې محلي لوکل پولیس سټیشن نږدې محلي پولیس سټیشن. میجیکل جادویي میجیکل جادویي I have a magical stick ما سره یو جادویي لښته ده. لښته ده. میل خط لیږل I get a lot of mails from my subscriber زموږ سبسکرایب مونږ ته ډیر خطونه لیږي. ناول اوږده کیسه I love to read novel ناول لوستل سره زه مینه لرم. poet شاعر nowadays almost everyone is poet نن سبا تقریبا هر یو کس شاعر دی. print چاپ کول یو شیز چاپ کول print کول I printed my name on my shirt ما په خپل بنین باندې خپل نوم چاپ کړو. scenes د فلم وغیره برخه د پیښې صحنه I like only one scene in the movie په دې فلم کې زما صرف یوه برخه پارت خوښ دی. شیټ پاڼه I need a single sheet of paper زما د کاغذ یوه پاڼه پکار ده. silly بیوقوف کم عقل بیوقوف کم عقل do not be so silly دومره کم عقل کېږه مه. store دکان store دکان اټی I picked up a few things from the store ما د سټور نه یو څو شیان واخیستل. سفر زغمل کړېدل Your father has suffered a lot ستاسو پلار ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. ټکنالوجي The technology has made your life easy ټکنالوجي زموږ ژوند آسان کړی دی. Unit number 15 word number 1 across بلې غاړې ته هغه بل طرف ته. They live across the river هغوی د سیند څخه اخوا اوسیږي. breathe ساه اخیستل He has difficulty in breathing هغه ته په ساه اخیستلو کې تکلیف دی. characteristic خصوصیت خوبي Generosity is one of his best characteristics سخاوت د هغه یو بهترین خصوصیت دی. consume خوړل څښل ضایع کول I consumed a whole plate of spaghetti ما د مینچو یو غټ پلیټ وخوړ. fear خوف یره He who fear God fearing nothing else څوک چې د الله نه یریږي هغه د بل هیچا نه هم نه یریږي. length اوږدوالی The length of the floor is 3 meter د فرش اوږدوالی 3 میټره دی. 3 میټره دی. mistake غلطي کول It was my mistake دا زما غلطي وه. observe کتل یو شي ته په غور سره کتل مشاهده کول. I observed the sun rising over the mountain ما وکتل چې لمر د غرونو د پاسه خطو. opportunity موقع ښه چانس You missed a fantastic opportunity تا یوه ښکلې موقع د لاسه ورکړه. fantastic ښکلې prize انعام prize انعام Today I won a prize at my school نن ما په مکتوب کې یو انعام وګټه. race ریس I easily won the race ما ډېر په اسانه ریس وګټه. منډه مې وګټله. ریس څه ته وایي منډې وهلو لابې ته. realize پوهېدل حقیقت څرګندول Now I realize that I was on the wrong زه اوس پوه شوم چې هغه په حقه نه و.
responded جواب ورکول. I sent you many texts but you did not respond. Why? ما درته څومره میسجونه وکړه خو تا ماته هیڅ جواب را نه کړو. ولې؟ یټ وسه پورې د وسه پورې خبره ده نو مونږ وایو که نه He has not come yet. هغه تر اوسه پورې نه دی راغلی. Unit number 16 word number 1 academy. Academy ښوونځی. There is just one academy in your entire area. زموږ په ټوله علاقه کې صرف یوه اکیډمي ده. Ancient ډېر پخوانی. Ancient ډېر پخوانی. That is quite ancient castle. هغه یو ډېر پخوانی کلا ده. Clue نښه نشان. You tried but you could not find any clue. مونږ خو کوشش وکړو خو هیڅ نښه پیدا نه کړه. Concert د سندرو ځای. Concert د سندرو ځای. I have never been to a concert. زه هیڅکله یو کنسرت ته نه یم تللی. Country وطن ملک. What is the smallest country in the world? په دنیا کې د ټولو ورکوټی ملک کوم یو دی؟ Original اصلي. This is not the original painting of Mona Lisa. دا د مونالیزا اصلي پینټینګ نه دی. Point ټک وهل. Point ټک وهل. I pointed the nail with hammer. ما میخ په سټکي باندې ټک وهل. hammer معنا سټکی. په دې سره تاسو هر څه زده کولی شئ. Processes. Process طریقه کار. Making a cake is a long process. د کیک د جوړولو طریقه ډیره اوږده ده. Publish چاپ کول خپرول. Finally I published my book. اخیر هم ما خپل کتاب چاپ کړو. Wealth دولت جایداد. Health is wealth. روغتیت مال او دولت دی. Unit number 17 word number 1 appreciate قدر کول. قدر کول. You must appreciate his work. مونږ باید د هغه د کار قدر وکړو. Available موجود. I will not be available tomorrow. Sorry بخښنه غواړم زه به سبا نه یم. Beat شکست ورکول. استرالیا beat نیوزیلینډ. استرالیا نیوزیلینډ ته شکست ورکړه. Flow تویدل بایدل. The water is flowing calmly in the river. اوبه په خاموشۍ سره په سیند کې بهیږي. Forward مخې ته مخکې. Please send this message forward. لطفاً دغه پیغام مخکې ولیږه. Hill غر غونډۍ. The helicopter landed on the green hill. هلیکاپټر په یو شین غونډۍ راښکته شو. Landed مطلب راښکته شو. Alone ځانه تنها. I am not alone here. زه دلته تنها نه یم. Feudal feudal په لاره کې کنده. Feudal په لاره کې کنده. I fell into a feudal with my cycle. Season موسم دور. Season موسم دور. Fall is a warm season and winter is cold. خزان یو ګرم موسم دی او ژمی یخ دی. Solution حل. I did not find any solution yet. ما تر اوسه پورې د دې هیڅ حل پیدا نه کړو. Waste بیکاره ضایع کول. Do not waste a time. Do not waste the time. وخت مه ضایع کوه. Do not waste the money. پیسې مه ضایع کوه. Unit number 18 words number 1 argue بحث کول. Argue بحث کول. Do not argue with him. He is crazy. هغه سره بحث مه کوه. هغه پاگل دی. Communicate. Communicate رابطه ساتل. Communication چې مونږ وایو لکه I have not communicated him since 2013. ما هغه سره د 2013 نه رابطه نه ده کړې. Crowd یوه ډله. Rush یو ځای کې ډېر خلک یې مونږ وایو دا crowd. The market was overcrowded today. نن په بازار کې د خپې د ایښودلو ځای هم نه و. مارکیټ هم بازار ته ویلی کېږي. Defend منحصر کېدل. ضرورت لرل اړتیا لرل. I am dependent on my father for many things. زما د ډېرو زیاتو شیزونو په خپل پلار باندې منحصر لرم. Dishes لوښي.
لوښي. He is doing the dishes. هغه لوښي وینځي. هغه لوښي وینځي. empty خالی تش. empty خالی تش. I emptied the whole bottle. ما ټول بوتل تش کړو. ما ټول بوتل تش کړو. fresh تازه. fresh تازه. I went to buy some fresh orange. زه غواړم چې لږې تازه مالټې واخلم. gather خلک جمع کول. راغونډول. all the people gathered to watch the cricket match. ټول خلک د کرکټ میچ کتلو ته راغونډ شول. indicate اشاره ورکول. نشانې نښې. These symptoms indicate a serious illness. دغه علامتونه د یوې غټې بیمارۍ نښه ده. بیمارۍ ته اشاره کوي یا نښه ده. item سامان. seize I have many items for school in my bag. د سکول مکتوب دپاره ما سره بسته کې ډیر څیزونه دي. offer ورکول ادا کول. he offer 5 time prayer. هغه 5 وخته مونځ کوي. هغه 5 وخته مونځ ادا کوي. price قیمت بیه. what is the price of this item. د دې څیز څه قیمت دی. څونه روپۍ دي. recommended تجویز کول. سپارښتل. I recommended that you almost learn English. زه تاسو ټول ته مشوره در کوم چې خامخا انګلیش زده کړئ. دا به په کار راشي. select ښوول. انتخابول. what answer did you select in the exam. په پیپر امتحان کې تا کوم جوابونه انتخاب کړل. په MCQs ټایپ کې تا کوم جوابونه انتخاب کړل. ټول آله. I need to buy some tools. زه یو څو آلو اغستو ته ضرورت لرم. treat سلوک کول. they treated us very nicely. هغوی مونږ سره ډیر ښه سلوک وکړو. هغوی زمونږ سره ډیر ښه سلوک وکړو. unit number 19 word number 1 alive ژوندي. alive ژوندي. he is not dead. he is still alive. هغه مړ شوی نه دی. هغه ژوندی دی. bone هډوکي. bone هډوکي. your dog like the eat bone. زمونږ سپی هډوکي خوړل خوښوي. bother تنګول. پریشانه کول. do not bother me. ما مه تنګوه. do not bother me. ما مه تنګوه. captain کپتان. The captain of Australian cricket team is very hard working person. د استرالیا د کرکټ ټیم ډیر محنتي انسان دی. conclusion اختمام اخیره. At the conclusion of this video, I request you to please support us. د دې ویډیو په اختمام کې زه ستاسو ټولو څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ زموږ ملاتړ وکړئ. زموږ سپورټ وکړئ. explore د نوي او ناشنا ځایونو سیل چکر. I went to explore the world and see new places. زه غواړم نړۍ دنیاوي او فلیټم تلاش کړم او نوي ځایونه وګورم. foreign د بل بهر ملک. I love foreign products. زه غیر ملکی مصنوعات ډیر خوښوم. شیان ډیر خوښوم. glad خوشحاله کېدل. I am glad that I meet you again. خوشحاله شوم چې بیا مې ملاقات وکړو. meet ملاقات. again دوباره. glad خوشحاله. injustice ناانصافي بې انصافي. putting an innocent person in jail is an act of injustice. یو بې ګناه کس په جیل کې اچول ډیر بې انصافي ده. international
عالمي، نړیوال، دنیاوي، بین الاقوامي. This is a international match. دا یو نړیوال عالمي میچ دی. mention اشاره ورکول. I have mentioned you in a video. ما ته په یو ویډیو کې منشن کړی، اشاره مې درکړې ده. policy اصول، قاعده، policy. This is your new policy. دا زموږ یوه نوې پالیسي، قاعده، اصول دي. social سماجي. Some people spread false news on social media. څه خلک په سوشل میډیا باندې د دروغو خبرونه خوروي. spread خورولو ته وایي. نیوز خبرونه. سوشل میډیا خو تاسو پیژنئ. speech بیان، تقریر، ته چې څه د خولې نه وباسي. I gave a powerful speech today at school. ما نن سکول کې یو زبردست تقریر وکړو چې ټول خلک مې متاثره کړو. staff عمله، یو ادارې کارکوونکي. staff. Your school staff is very nice. زموږ د سکول عمله ډیره ښه ده. toward په طرف یا اړخ تلل. I am going toward the mosque. زه د جومات په لور روان یم. wood لرګي. Your neighbors are wood cutter. زموږ ګاونډیان د لرګو کټ کولو واله دي. unit number 20. word number 1 achieve سرته رسول، حصولول، لاسته راوړل، یو شیز ګټل یا سرته رسول یا حاصلول. after working very hard finally I achieved my goal. د ډیر مهنت نه وروسته اوس اخر هم ما خپل مقصد حاصل کړو. یا یو نوکري مې حاصله کړه یا یو بل کار مې حاصل کړو، خو یو شیز یې حاصل کو. اچیو advice نصیحت کول. advice نصیحت کول. My mother advised me that I should leave my friend. زما مور ماته نصیحت وکړو چې زه باید خپل ملګري پرېږدم. هغه نشهیان دي، هغو چرس کوي. د خرابو خلکو سره مه کښېنئ، ګورئ بیا به خراب شئ. already له اوله، له مخکې. he has already reached her. هغه د مخکې نه دلته را رسېدلی دی. هغه د مخکې نه دلته را رسېدلی دی. basic بنیادي. basics بنیادي. This is a basic English course. دا د انګلیش یو بنیادي کورس دی. bet ډیر لږ، معمولی شان. I eat a bit of chocolate. ما داسې لږ شان چاکلیټ وخوړه. معمولی شانې چاکلیټ ما لږ وخوړه. considered ګنم، فکر کول. سب د چا په اړه باندې فکر کول، سوچ کول. do not consider him your friend. هغه خپل دوست مه ګڼه، هغه ډیر بد کس دی. destroy تباه کول. destroy تباه کول. the explosion destroyed many house. دغې چاودنې بم دماکې زیات کورونه تباه کړه یا دې خلکو ځنګل تباه کړه. destroy کو. entertain I entertain the kids at the park. ما واړه په پارک کې خوشحاله کړل. extra اضافي، فالتو. extra اضافي، فالتو. do you have an extra chair. آیا تاسو سره یو اضافي کرسۍ شته؟ goal مقصد، هدف. aims هم مقصد ته وایي خو goal هدف ورسره هم ده. I want to achieve my goal come what may. زه غواړم چې په هر حال کې خپل هدف ترلاسه کړم. lie دروغ ویل. lie دروغ ویل. I know you lied to me. زه پوهیږم ته ماته دروغ ویل، چې ده ماته دروغ ویل. meat غوښه. I do not like eating the meat. غوښه خوړل زه نه خوښوم، غوښه زه نه خوښوم چې وخورم. opinion خیال، فکر. دا هم فکر ته وایي. opinion هم فکر ته. what is your opinion about the lesson. د دې درس په اړه باره کې ستاسو څه فکر دی؟ کمنټ کې را سره ضرور شیر کړئ. real اصل، رښتونی. the person who helps other is the real hero. هغه څوک چې د نورو سره مرسته کوي اصل ته هیرو هغه دی.
اصل ته هیرو هغه دی چې له چا سره مرسته کوي. ریفلیکټ انعکس عکسي کول. یو خبره مونږ کوو وایي دا ماته عکس وي. The moon has reflected light. سپوږمۍ منعکس شوې رڼا لري. ریګارډز سلامونه. ریګارډز سلامونه. چې ریګارډ شي ریګارډ نو بیا سلام خو اس پکې لګېدل دی. ما تاسو ته وویل نو دا ریګارډز سلامونه. Say my regards to علي. ما علي باندې زما سلامونه وایه. په علي باندې زما سلامونه وایه. Say my regards to your friend. په مور پلار دې زما سلامونه وایه. Survive خدمت کول. I will become a teacher and will serve my nation. زه به یو معلم استاد جوړېږم او خپلو خلکو خدمت به کوم. دوکه به ترې ورسره نه کوم. د ماشومانو سره به دوکه نه کوم. نقل به ورته نه ښایم. ویجیټیبل سبزي. ویجیټیبل is a good for health. سبزي د صحت دپاره ډېره ښه ده. سبزي د صحت دپاره ډېره ښه ده. وار جنګ. وار جنګ. War is the destruction. جنګ یو تباهي ده. جنګ یو تباهي ده. worth لایق ارزښت لرل. This video is worth watching. دغه ویډیو د کتلو قابله ده. د کتلو ارزښت لري. This item is worth buying. دغه څیز د اخیستلو قابل دی. د اخیستلو ارزښت لري چې موږ دا باید واخلو. This food is worth eating. دغه خوراک د خوړلو قابل دی. ملګرو دوستانو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. پوه شوي به وي. څه به مو ترې زده کړي وي. خو که په غور سره و کتلي وي. ویډیو په غور سره کتل دا یو غټه نښه ده د قابلیت. د دې نه مخکې موږ یوه بله ویډیو هم ورکړې ده. 3 ویډیوګانې دي. دا یو مکمل کورس موږ جوړ کړی. ډېر خواري پې شوې ده. ډېر محنت پې شوی دی. دا داسې تیاره راغلې نه ده. هر شیز په محنت سره راځي. خو دا تاسو هغه وګورئ بیا دا وګورئ. دا د انګلیش بنیاد دی چې تاسو دا ویکیبلري نه وي زده کړي که نه دا درته په ذهن کې نه وي یا تاسو انګلیش نسئ زده کولی. دا درته یو ځلې بیا وایم چې هغه میننۍ ویډیو دا ښه په غور سره وګورئ. او یوه ویډیو به بله هم راځي. دا کورس چې تاسو مکمل وکوتو په غور سره او ولیکو ځان سره په کاپۍ کې نو دا تاسو زه درته وایم او واړوئ یې څو فیرې یې واړوئ دا به ستاسو په ذهن کې پخپله کښېني. دوستانو خبرې ډېرې اوږده ونه خو که دا ویډیو هم خوښه شوې وي او داسې د انګلیش کورس یا بله ژبه اردو شوه عربي شوه داسې کورس غواړئ نو په دې چینل باندې نو دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ.